زه غواړم هغه ژوند ته بیرته وګرځم، هغه ژوند چې پلار یوازنی اتل و او مینه صرف د مور په غېږه کې وه. لکه کورنۍ به تا ته په کوم نوم غږ کوه؟ یا شغال یا لیونی. د ماشومتوب ای ښکليه ژونده، بیا به رانه شي که ملنګ درپسې شمه. د تیر ژوند په اړه لږ وغږېږو. ماشومتوب ستاسو په وخت کې څنګه و؟ یاره ماشومتوب خو ښه وخت و، خو دا ده چې ماشومتوب داسې یو وخت و چې غریبي وه، پلرونه م نیکونه م همدغه د غریبۍ ژوند تیر کړی ده. یا مقصد غلط جوړ کړه یا چونچړې ووهه. مقصد چونچړې ووهه ونډواله حلاله کړه، هغه بیا وخوره. د ماشومتوب ای ښکليه ژونده، بیا به رانه شي که ملنګ درپسې شمه. سلامونه، نیکې هیلې درنو قدرمنو لیدونکو. دا د یو ځل بیا نظیر صادق له یوې نوې خپرونې سره ستاسو حضور ته حاضر شوی یم. دغه خپرونه مو د ماشومتوب د تیر وخت د یادونو د راتازه کولو لپاره جوړه کړې او پلان لرو چې په دغه خپرونه کې له مشرانو سره خبرې اترې وکړو چې د دوی ماشومتوب څنګه و، څنګه یې د ماشومتوب وخت تیر کا، کومې جالبې او ترخې خاطرې ترې لري. همدارنګې د ګلونو ماشومانو جالب کلیپونه چې دوی به لوبې کوي په دغه حال کې اخلو او تاسو ته به وړاندې کوو. هیله ده د خپرونې تر پایه پورې موږ سره تم پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست درنو قدرمنو لیدونکو. له څو مشرانو سره دلته ناست یم، د دوی نظر به هم واخلو او له دوی سره به یو څو خبرې هم وکړو. کاکا سلامونه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه که زموږ لیدونکو ته ځان ور وپېژنې. زه کمال الدین د زمدې بالاباغ د کلي اوسېدونکی یم. ډېره زیاته مننه. کمال الدین کاکا، که د تیر ژوند په اړه لږ وغږېږو، ماشومتوب ستاسو په وخت کې څنګه و؟ یاره ماشومتوب خو ښه وخت و، خو دا ده چې ماشومتوب داسې یو وخت و چې غریبي وه، پلرونه م نیکونه م همدغه د غریبۍ ژوند تیر کړی ده او مونږ هم د همدغه غریبۍ ژوند کې دغه تر اوسه پورې لګیا یو، ژوند تیرونو. الله ته م ځانونه سپارلې ده. د الله نه غواړو چې الله مونږ سره مرسته وکړي. زه غواړم هغه ژوند ته بیرته وګرځم، هغه ژوند چې پلار یوازنی اتل و او مینه صرف د مور په غېږه کې وه. زما تر ټولو سخت دښمنان زما ورونه او خویندې ول. چا به چې له ما څخه د پلار غېږه اخیسته. ماتېدل د زړونو هیڅ نه و، ماتېده به صرف زما د لوبو سامان. درد او پرهر به صرف زما د زنګنونو و. هغه پرهر به چې ما به خاپوړې کولې او دی پیدا کېده.
داسې یو ژوند ته بیرته ګرځېدل او بیرته تلل ډیره لرې او ناممکنه خبره ده، خو د دې ژوند د یادونو په تازه کولو سره زړه خوشحاله ساتو. را سره څنګ کې څو نور هیوادوال دي، که دوی سره به هم د زړه خواله وکړو چې دوی د خپل تیر ژوند په اړه څه راته وایي. کاکا سلامونه. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ډیره زیاته مننه کاکا، کور د ودان راتګ مې یو جهان منله، دا د دې ډیرې ته راغلی، موږ سره تشریف کړی او مصاحبه به شروع کړو. مننه کاکا. که زموږ لیدونکو ته اول ځان ور وپېژنې، نوم دې ورته ووایه. نوم مې ظریف دی، د بالاباغ د کلي یم، د سخرو د ولسوالۍ یم او اوسېدونکی په بالاباغ کې یم. ډیره زیاته مننه کاکا. که د لوبو په اړه راته وایي چې ستاسو په ماشومتوب کې مشهوره لوبه کوم یو؟ مشهوره لوبه چې موږ سره هم جګ کړی دی، داسې ماشوم و چې دا انقلاب چالو دی، دغه د ګیره مې سپینه شو. ښه خاطره هم لیدلی نه دی. خاطره په دې مخې لیدلې چې مخکې روسانو مجاهدینو د مجاهدینو جګړه چې موږ دومره ماشومان وو چې سر هم پورته کړه چې انقلاب ونښته، دغه مکتب ته اور واچول، د دکانو ته اور واچول، معامله ختمه شو. تر نن زمانه پورې ښه خاطره هم لیدلی نه دی. ډیره زیاته مننه کاکا. تا ته هم سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته هم سلامونه. ډیره زیاته مننه کاکا. که زموږ لیدونکو ته خپل نوم ووایې. زما نوم باطن شاه، د بالاباغ د کلي او د سندانپور ولسوالۍ. ډیره زیاته مننه باطن شاه کاکا. که ته ماته وایې چې ستاسو په وخت کې مشهور خواړه به چې تاسو خوړل هغه کوم یو و؟ مشهور خواړه خو هر شی فرېمان و، غوښه فرېمان و، ترکاري فرېمان و، ارزاني و، د هر شی نه. دغلته 3-4 دوکانه قصابي و، پسه غوښه خوړل من پاو په 15 روپۍ، او د غوا چې و عام په اقتصادي و. نو داسې دی چې ارزاني و. بس همدا د غوښو برکت ده چې دومره قایم او قوي یاست. همدا خبره ده، واقعیت همدا خبره ده. راځه کاکا، که ډېر زیات احترام درته لرو ستا د سپینې ګیرې ته، خو لږ به ګپ ولګوو. عاقلا په کورنۍ کې هر یو شخص یو داسې نوم لري د کورنۍ چې هغه نوم په یادولو دی سخت ځورېږي. نو تا ته به مور او پلار کوم نوم اخیسته یا کورنۍ چې ته به پرې خفه کېدې؟ یاره زمونږ نومونه چې څه شی وه، پلار مې خدای وبخي، زما نوم باطن شاه و، هماغه نوم هم اخیسته. نو د پلار له خوا نه مونږ خاطره بد هم لیدلی نه دی، خوشحال خدای وبخي. نو دغسې یو نوم آیا تا ته په کور یاره ما ته خو نه دی ویلی. نه که یې ګوره موږ ته ووایه ټول لیدونکي دي. نه واقعیت ما ته نه دی ویلی. ډېره زیاته مننه کاکا چې موږ ته د وخت راکړه. کور د ودان. د ادمزاتو لمالت شم څومره ښه به وي، ورک د ادمزاتو لمالت شم څومره ښه به وي، یا د ماشومتوب په کوم حالت شم څومره ښه به وي. وي د غریبي خو دومره نه خالق عرض کوم، خلاص چې د نامردو له حاجت شم څومره ښه به وي. او ساس کې د باران شم د یو چا په قبر ولویږم، ساس کې د باران شم د یو چا په قبر ولویږم، بیا پرې را زرغون ګل د الفت شم څومره ښه به وي. بیا هم ښه راغلاست درنو او قدرمنو لیدونکو. کاکا را سره ولاړ ده، له ده سره به هم یو څو خوږې خبرې وکړو. کاکا سلامونه. وعلیکم سلام. ډېره زیاته مننه کاکا. نوم مبارک دی؟ زما نوم صدیق الله. صدیق الله کاکا. صدیق الله کاکا، که د تیر ژوند ماشومتوب په اړه د لیدونکو ته یو څو خبرې وکړي. انشاءالله کوم دلته دا ټول خبره د ماشومتوبۍ ما ته معلوم ده، که هر خبره درته به اوس به وکړم. مهرباني. مونږ په یو وخت په زمانه کې
زمونږ کارونه معلوم وو یا مقصد غلط جوړ کړ یا چونچړې ووهه مقصد چونچړې ووهه ونډواله الله لکه هغه بیا وخوره غوسه هم کړې ده انډیواله ماشومانو سره مونږ غوسه هم کړې ده انډیواله ښه په مسیګري مثلا هغه لوبه چې تاسو په ماشومتوب کې کوله اکثره خلکو به کومه لوبه کوه دا داسې لوبه کوله که چې چمپټکاني کې کوله چې چمپټکاني که ته ما لټوو زه تا لټوم دغه یو مستي و په دغه دنیا کې ایا کاکا داسې شوی چې تا په ماشومتوب کې لوبه کړې وي او یو بل ماشوم به د په ناحقه والي او کورنۍ در باندې خبر شوی ما دا په عمر کې دا کار نه ده کړی ما وهلی نه ده ماشومانو باندې وار ما نه ده کړی ماشومان خو یو ماشوم د خپل کار کوي د خپل مستی کوي هغه دا خبرې مخکې روا نه و مخکې سم خلک و سم ماشومان مستی کوله انډیواله څوک غایان پول او څوک انډیواله زموږ او تاسو زموږ عمر ټول په بېسري کې تېر شو په دغه دنیا کې نور غټ غټ خلک زموږ مستیګان وروره ډېر ښه اوس که دې مستیګان ته ګورو زموږ خندا راځي چې دا خلک څه کوي کاکا اوس که دا خبره موږ ته وایي چې ستاسو د ماشومتوب د دورې خوږه خاطره څه شی ده چې ته یادوې مثلا مور پلار د هغوی مینه او ته ډېر خوشحالېږې هغه کومه خاطره ده دا هغه خاطره ده که زموږ پلار موږ ته نصیحت کوله وایي داسې وکړئ انډیواله خلک د خپل کارونه کوئ چاته بد به نه ګورئ مقصد د خپل کارونه وکړئ مسیم مه کوئ خو دا مسیم په دل نه خوري سبا ته دا ملک تاسو ته پاتې کېږي سبا کارونه کوئ ښځه کوئ واده کوئ دا کارونه ټول تاسو ته پاتې کېږي مننه کاکا په آخره کې د یوې پوښتنې ځواب راته راکړه هر انسان هر ماشوم د باندې یو نوم لري لیکن کورنۍ ور باندې یو خپل نوم هم دی مثلا داسې د خاندانه ورته یو نوم اخلي تا ته په کوم نوم غږ کوه ما ته که خلک غږ کوله د ما نوم خو معلوم ده که صدیق ده صدیق الله لکه کورنۍ به تا ته په کوم نوم غږ کوه داسې اکثره رشخندي نومونه وایي یو بل ته کور کې که نه لقبي نوم یې تا ته به یې څه ویل ما ته داسې خبره کوله دا ماشومان که داسې سم خبره نه وه نو یا شغال یا لیونی ډېره زیاته مننه کاکا کور د ودان چې راغلې موږ ته د وخت راکړه مننه د تا کور هم آباد خیر اوسې خوشحاله اوسې مننه درنو قدرمنو لیدونکو لا یو بل تن کاکا سره ناست یم چې دی همدلته دکاندار ده له ده سره به هم یو څو خبرې وکړو کاکا سلامونه السلام علیکم ښه یاستئ جوړ یاستئ ډېره زیاته مننه کاکا که زموږ لیدونکو ته ځان ور وپېژنې زه اوسېدونکی د بالاباغ د قریې یم او دا 20 کاله کېږي چې دکانداري کوم همدې کلي کې ډېره زیاته مننه کاکا ومو غوښتل چې د ماشومتوب په اړه نورو ته لږ معلومات ورکړو د ماشومتوب ژوند په اړه دی که موږ ته ووایي چې څه رقم ژوند و یاره ماشومتوب په ډېر یو ښکلی ژوند و موږ داسې ژوند کړی دی چې بالکل نم تکلیف لیدلی نم زحمت په ماشومتوب کې لیدلی دی او ډېر آزاد ژوند هم کړی دی لکه د اوس غوندې نه ده داسې ژوند موږ د ماشومتوب په وخت کې انقلاب نه و چې شی نه و آزاد زندگی وه اوس خو ډېر دا وړکی دی که غټ ټول په تکلیف دي هله خس راوړه وله دا شی راوړه دا شی خو هغه وخت کې دا خبرې نه وې ډېر آزاد زندگی وه بلکل کاکا خو که د ماشومتوب د دور داسې یوه ترخه خاطره دې راته ووایې چې کله هغه صحنه ستا سترګو ته درځي او ته ډېر زیات خفه کېږې هغه به کومه صحنه وي یاره داسې یو صحنه و ماشومتوب کې چې زه خپل اول مکتب کې وم ما په خیلو سې
مکتب ویلی دی په داس هغه صحنه ته اوس زما په یادېږي ما ته ژړا راځي خو خیلوس مکتب مې ویلی دی یعنی ژوند د ماشومتوب که خیلوس و که هر څنګه خو بیا هم به هغه ژوند پسې خفه یې هو بالکل خفه هغه ژوند پسې هغه ډېر آزاد ژوند و که نه آیا زړه دې غواړي چې بیرته داسې یو ژوند ته وګرځې زړه څنګه نه غواړي هر سړي زړه غواړي چې یاره بېرته ما هغه پخوانی ځواني او د ماشومتوب ژوند را باندې هغه شي راشي خو نه راځي دا هغه نه راځي بېرته نه ګرځېږي تا نه ډېره زیاته مننه کاکا چې راغلې موږ سره د یو څو خوږې خبرې وکړې ډېر مهرباني کور دې ودان مننه ژوندی اوسې سلام علیکم درنو قدرمنو لیدونکو دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړه هیله ده ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي تاسو هم کولی شئ د خپل تیر وخت د ماشومتوب خواږه یادونه را سره په کمنټ کې شریک کړئ او ویډیو هم له نورو ملګرو سره شریک کړئ تر بلې خپرونې چې یو ځل بیا زه نظیر صادق او د کامرمنۍ په چارو کې واحد الله وحدت ستاسو په حضور کې حاضرېږو تاسو په لوی او بخښونکی څښتن تعالی سپارم د خدای په امان